خبرې کوم. هلو نجمه پریشانه ولې؟ خبره د پریشانې ده. پولیس ما پسې لګېدلي. زه څه وکړم؟ ته زما د سړي التباغ کې انتظار کوه. حال به هغه ته ورکې او ستا حصه به تا ته ملاو شي. قربان زه به په ناصر باغ کې ستا د سړي انتظار کوم. څوک یې ته؟ سور ګلاب. ویری ګډ. دا واخله. اسلم خان ته به ووایې چې زما یې څه سار تر ورسې ګنې هغه ما ډېر ښه پېژني. ډېره ښه ده. ته ورځه ستا حصه به در ورسي. میرخانه تاسو او دلته خپل کار وکړه نادر خانه. اوس به موږ خپل کار کوو. څنګه چې تا نجبه په وینو سره کړه داسې به موږ ستا په وینو سورتو. څوک کاکا او دا خلک څوک؟ بچی مازر اسپتال ته ورسوه کنې دا ظالمان به د پانسۍ د تختې نه بچي. اشه کاکا بچی دا په تاسو وشو د نازو پلاره، دا په تاسو وشو. انسپکټر صاحب زما بیان واخله. انسپکټر صاحب دی بیان زل واخلي سر. ها دا راته ووایه نادر خانه چې ته په ګولۍ باندې چا ویشتې؟ وایه. انسپکټر صاحب بیا به شي زخمي نه بیان نشي ورکولی. نو ډاکټر نو د ده بیان اخیستل ډېر ضروري دي. که خدای مکه دې مړ شو نو د دو قاتلان به زموږ د لاسه ډېر لرې لاړ شي. ښځوانه دا راته ووایه ته به خوا سړی پېژنې چا چې دې په ګولۍ ویشتې دی؟ او انسپکټر صاحب ما هغه سړی په خپلو سترګو لیدلی. ټیک ده نو ته به په عدالت کې د هغو خلاف ګویي ورکې؟ ولې به نه ورکو؟ زه به د هر ظالم خلاف اواز اوچتوم. او ګډ ویری ګډ. اوس به د دې خبرې فیصله هم په عدالت کې کېږي. زما د مقدمې دویم اهم ګواه ډاکټر اکرام ته دی د بیان ورکولو اجازت ورکړی شي سر. ډاکټر اکرام ته کټېرې ته د راتلو اجازت دی. د نادر خان قتل صرف او صرف یو حادثه وه سر. په کومه شپه چې د هغه قتل شوی و په هغه شپه استم خان زما په هسپتال کې زیر علاج و. دا دروغ دی جج صاحب، دروغ وایي دی. په ما مو یقین نه راځي نو د انسپکټر صاحب نه تپوس وکړئ جج صاحب. ولې چې د هغه وخت موجود و کوم وخت چې نادر خان د دې شیطان استم خان نوم اخیستی و. انسپکټر حشمت خان دې راشي
او په کټېره کې د خپل بیان ورکړي. جناب والا جلال خان بالکل ټیک وی. نادر خان د مړ کېدو په وخت زما مخ کې دستب خان نوم اغشتی ولې زه صرف نوم اغشتو سره استم خان بالکل قاتل نشم ګڼلی. انسپکټر ما ته خو ستا د خبرو نه د غدارۍ بوی راځي او په پیسو خرڅېدلیا. انسپکټر نن به ستاسو فیصله دا عدالت نه، زه پخپله کوم، زه پخپله. آرډر آرډر آرډر. جج صاحب که ته ما د پانسۍ تختې ته مخېږې خو بیا هم ته زما اواز نشي بندولی، ولې چې دا د انصاف اواز دی، د انصاف. مسټر جلال د توهین عدالت په جرم کې 2 میاشتو قید سزا ورکړي. استم خان او د هغه ملګري باعزته بري کوي. هو دا دی، دا د انصاف اواز دی، د انصاف. بارکم شاه خان. مونږ تابعدار یو. مونږ ستاسو عظمت ته سلام کو. زما نوم هستم خان دی. اما د سیاست یوه پاڼه په خپله ژبه سټلې ده. پاتې شو سلام، نو سلام مونږ ته نه. زما یاد ټیک وی. دې معاشره کې دا خلق عظمت ته نه، انسانیت او شرافت ته نه، دا پیسو ته سلام کوي. ها سو ته سلام کوي، دې پیسو ته سلام کوي. ها پیسو ته. وتخته دا ته وایم چې لورې وتخته. لکه دا خو ډوبه شوه، راځئ چې ځو. راځئ لکه